السلام علیکم ګرانو دوستانو. نو ډېر ملګري په انګریزي لا په هندي لا په بله کومه ژبه اوس هغو باندې نه پوهېږي. نو یوه اسانه طریقه یې ده چې کوم خط چې لیکلی هغه څرنګه موږ په هغو باندې پوه شو. مثال د خبرې لکه داسې اوس د فیسبوک مثال د خبرې ډېر شیانو باندې په هغو باندې نه پوهېږي چې هغه په پښتو خط ته څرنګه په اسانه طریقه باندې واړوو پرې پوه شو. ډېر خلک په انګریزي نه پوهېږي. نو دا یو ډېر ښه سافټویر ده، په ګوګل پلې کې پیدا کېږي. کوم په واسطه باندې ستاسې په هر میسیج په هر شي باندې په اسانه طریقه باندې پوهېدلی شئ چې څه شی لیکلي دي. مثال د خبرې لکه زما فایلونه پوه شوې، فیسبوک چې لیکلی د فیسبوک، ویدر چې لیکلی هوا، داسې نور شیان. نو زه له سره تاسو ته ښیم چې څرنګه هغه په خپل ټلیفون کې خلاص کړې. مثال د خبرې میسیجو ته چې ولاړ شئ، دا مو دا خلاص کړو. مثال دا کوم په انګریزي چې لیکلی دا رقم مکمل پښتو ته درته اړی، هغه که هر رقم که په هندي میسیج ته راغلی که پرشي. مثال د بینک لخوا چې میسیج راغلی ته هغه څرنګه وګورئ. تاسې په اسانه طریقه باندې ټول پښتو ژبې ته اړولی سئ. کوم مشکل چې موی هغه که په هره ژبه وي کاپي پیسټ کولی سئ هغه پښتو ته درته راړوي، او یا بس دغه څنګ لخوا چې مثال کوم چې دلته کاپي پیسټ کولی سئ مکمل تاسې پښتو ژبه باندې ویلی سئ. پښتو ژبه نه په هره ژبه باندې. مثال دلته چې لرې ژبې چې خو دا تر ټولو اسانه طریقه یې دلته کومه چې زه تاسو ته ښیمه. میسیج چې ولاړ سئ، لکه کوم هر یو میسیج چې کوم چې تاسې نه پوهېږئ هغه که دلته یې مثال د بینک لخوا چې دا دی راکش کړئ، بس دلته دا پرې ونیسئ. دلته مکمل هر څه لیکلي، مثال د خبرې چې شی معلومات یې ټول پښتو ته درته واړوي. نو زه له سره چې پوره ویډیو له سره تر پایه وګورئ، له سره یې درته ښیم. اول وار به کومه چې دا هاي ډکشنري ده زه به یې دلته ړنګه کړم، د ما په موبایل کې چې کومه ده. نو له سره تر پایه به یې مکمل معلومات ته وکړم، تاسې ټول پرې پوه شئ. دا مې په ټلیفون کې ړنګه کړه، پوره موبایل کې ختمه شوه زما. بیا به له هغو بعد پلی سټور ته ولاړ شو. پلی سټور کې به دلته ورته ولیکو هاي چې ورته ولیکئ. مثال د خبرې دا په سر کې ما ولاړه ده، خو تاسې به دلته کېدای شي دوم درېیمو کې به ولاړه وي. هاي ډکشنري کوم چې دا سر والا ده، دا به دا کلیک کړئ، انسټال به ووهئ. په دې کې تاسې لارې ژبې چې پښتو ژبې ته په اسانه طریقه باندې هر شی ټرانسلیټ کولی شئ. زما مطلب بس دا ده چې کوم پښتانه وروڼه دي اکثره په انګلیش یا په بله ژبه نه پوهېږي، هغو لپاره د یوه اسانه طریقه ده. نو ومې غوښتلو چې دا معلومات ورسره شریک کړو. دا همدا یې اوکې کړو، هر شی ګورئ چې ما انسټال کړه. هغو بعد مثال د خبرې دلته فارمیشن غواړي، هغه به الاو کړي. مطلب دلته به ولاړ شئ، هاي ډکشنري چیرته ده، دغه ده هاي ډکشنري پورته خوا چې په څلورم کې مثال تاسې بیا وګورئ ایچ آی به لیکلي هاي، دا به دا یې اوکې کړئ، دا یې سر وال به ووهئ. الاو شوه، بېرته به شاته ځینې ووځئ. شاته چې ووځئ مثال د خبرې دلته به پورته به لیکي مثال د خبرې چې له کومې ژبې چې کومې ژبې ته واړئ. دلته به تاسې ولیکئ مثال د خبرې انګلیش مخکې هم شته پکې. مثال دا به دلته منځ څخه دا وکړئ انګلیش ته واوښته، دغو څنګ ته به خالي پښتو وکړئ. پښتو لپاره به پي ته ولاړ شئ، پي ته به ولاړ شئ، پي کې به دغه پښتو وکړئ. داسې مو وکړي که دا خلاص شو. او دلته چې مثال خبر خط ورته لیکئ، چې شی چې انګلیش باندې ورته ولیکئ پښتو ته یې اړئ. او دلته مثال خبرې دغه لوک اف چې لیکلی ده، کوم دغه سرچ غوندې نقشه چې دی پورټل څنګه سره، دا به دا یې اوکې کړئ. کوم چې راکش کړئ او په میسیج یې ودروي او سرچ یې کړئ، پښتو ته یې واړئ. په دوجه کې به هم دلته به مثال خبرې دا رقم یې دوجه کې تاسې کومه ژبه وکړئ چې میسیج په کومه ژبه یې هغه دلته وکړئ کولی شئ، خو خاص میسیج په انګلیش ژبه باندې اکثر وخت ډېر وي. او دوج څنګ ته کومې ژبې ته اړی وي هغه به وکړئ. دلته بیا پښتو ته واړوئ، پي ته به ولاړ شئ، لا به دلته ورته سرچ کړئ پښتو. دا مو اوکې کړو، بس اتې دا کار وشو. پوه شوې. نو اوس چې مثال خبرې شاته بېرته ځینې ووتاستئ، یا بیا له سره ورسره دا واوښتو، اتې بېرته شاته ځینې ووځئ. پوه شوې. مکمل هر څه خلاص شو. مثال دلته به دا یې اوکې کړئ میسیج، دا به دا یې راکش کړئ. دلته به تاسې چې وغواړئ
مثال د خبرې دا هم پرمیشن غواړي دا به اکسپټ کړي داسې مو وکړي کو دغه نه دا لاندې ول دغه های ډکشنري دا ډکشنري به دغسې خلاص کړي علاوه به کړي اوس به بیا دغه راکټ کوي وینې دا کونج کې دا خو پیغام لیست مثال ما تاسو ته خو پوره خلاص شو دغه وینې دغه کونج کې ولاړ دا هر شی تاسې هر ځای تاسې ودروئ په هغو ځای کې ته درېږي مثال یو منټ وبښئ ډېر دا میسیج مو دا خلاص کړو میسیج و که فرش باندې چې اوس تاسې کوي نو هغه په اسانه طریقه باندې دا های ډکشنري دا راکش کړئ میسیج باندې وینې د ګوګل د تاییدي ایپ لپاره رجسټر فیل شوی نو دلته مکمل سه تاسې په کوم ځای باندې ودروئ په هغو ځای باندې هغه ځای پښتو ژبې ته درته اړی هغه که مثال د خبرې فوټوز د عکسونه مثال د خبرې د نینې کوم بل سیټینګ بس خال دغه نینه څنګ ته ولاړې بس راکش کړئ محاسبه کوونکی خو یو څو کوم جیانو کې نه رړئ هغه مثال د خبرې کوم ګوګل ژبې ته نه د پښتو ژبې ته نه یې ټرانسلیټ کړي په هغو وجه باندې نو سرچ یې وګورئ دې طریقه باندې په اسانه طریقه باندې هغو ته اړوای سئ ساعت کلاک لیکلی دلته ساعت راواړوه نو انشاءالله چې دې نه به ګټه واخلئ نو ما خاص مطلب دا ده چې کوم دا ډېر پښتنو وروڼو لپاره یو ښه اسانتیا ده ډېر خلک په یو میسیج باندې نه پوهېږي موږ ته هم ډېر خلک لیږي چې مثال دغه کې چې شی لیکلی دی نو دوی په خپل ټلیفون کې په اسانه طریقه باندې پښتو ژبې ته اړولی سي که نو په دغو کې غږېدا هم شته ورسره مثال دغو کې ژبه پسې وربدلوای سي په اسانه طریقه باندې وینې دا څنګه چې دا یې وکړي که چا ژبه زر نه سي وربدلولی های ډکشنري دا یې وکړي که لینګویج دې ووهږي هغو کې دا راواړوي وینې داسې راکش کړي دغو ژبه وربدلېږي دلته که چیرې په هندي ژبه لیکلی دلته د هندي کې مثال دلته د هندي ورکړي هلته پښتو ته واړوي خو خاص ډېر وخت اکثره وخت د انګلیش میسیجونه به نه پوهېږي نو انګلیش چې پښتو ته په اسانه طور باندې دا سافټویر چې ګټه اخیستلی سي دا مې خالي تاسې لپاره ډاونلوډ کړو ما چې مکمل معلومات درکړم انشاءالله چې نور به هم دغسې کوم معلوماتو پښتنو لپاره به یې دلته سره شیر کوو زه یې بېرته ړنګومه ځکه ضرورت اوس نه ورته لرم نور مو په الله سپارم